بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابي هريره رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چا چې له هر لمونځ یعنی فرض لمونځ څخه وروسته 33 ځله سبحان الله، 33 ځله الحمدلله او 33 ځله الله اکبر وویل چې دا ټول کېږي 99 ځله او سلم ځل یې په دې کلمې سره پوره کړو چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. الله سبحانه وتعالی به ګناهونه ور وبخي که څه هم د سیند د ځګ په څیر هم وي. الله سبحانه وتعالی دې اول ماته او بیا د ټول نړۍ مسلمانانو ورونو او خویندو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق ور نصیب کړي. او دا حدیث موجود په صحیح مسلم کې دی او د دې ذکر نور مختلف ډولونه هم شته چې له هغو څخه یو دغه دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.